په پلازمینه کابل کې د پوهنې وزارت اړوند د اساسي او ثانوي زده کړو ریاست له 100 تنه مجاهدینو څخه د زده کړو د تثبیت ازموینه واخیستله. د مجاهدینو د ازموینې کمیټې مسؤل مولوي عبدالواحد واحدیار وایي د اسلامي امارت له راتګ وروسته دا 42م ځل ده چې له زده کړو د پاتې مجاهدینو د زده کړو د تثبیت ازموینه اخیستل کیږي او اړوند ټولګیو ته جذبیږي. نوموړی زیاتوي له دې وړاندې هم له شاوخوا 9,200 تنو د تثبیت ازموینه اخیستل شوی او اړوند ټولګیو ته ورپېژندل شوي دي. سال 1401 که ما امتحان شروع کردیم تا فعلا 41 دوره ما امتحان گرفتیم. دوره 42 است. در این دوران تقریبا 9700 نفر تا فعلا امتحان دادن و سویهشون تثبیت شده و به مکاتب معرفی شدن. و این دوره امروزی که ما امتحان داریم تقریبا به تعداد 100 نفر است که ما برای اینای زمینه را برابر کردیم، آماده کردیم و امتحان پیشان میگیریم. پس با مصنفایشان که هر صنف که سویشان بود با اون معرفی میکنیم شما. له دې سره سم د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د اسلامي امارت له لوري ورته د عصري زده کړو زمینه برابره شوي. دوی له اسلامي امارت څخه غواړي څو دا لړۍ جاري وساتي. نو اوس موږ له دې پروسې څخه ډېر خوشحاله یو او له امارت څخه دا غواړو چې دا پروسه د مجاهدینو لپاره د خپلو منصوبینو لپاره همیشه برقراره ولري، تر څو د امارت منصوبین او کارکوونکي یو وړتیا پیدا کړي، یو انګیزه پیدا کړي، روحیه پیدا کړي چې خپل نظام، ملت او اسلام ته خدمت وکړي. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو د تعلیماتو په کچه باندې. همدا رقم دی موږ ته دغه زمینه مساعده کړې ده. د تعلیم مخکې موږ خصوصي زده کړې کړي دي او دغسې اوس رسمیاتو د داخلي ډېر خوشحاله یو الحمدلله او د امارت نه هم ډېر خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د ازموینه له هغو مجاهدینو واخیستل شوه کوم چې د جهاد په لیکو کې د ګډون له امله له خپلو زده کړو پاتې شوي دي.